پروګرام په دې برخه کې د ستاینلیکونو لړۍ را رسېدلې ده. ښاغلي تراب څخه هیله کېږي چې سټیج ته راشي او حاجي صاحب غلام رسول صافي په لاس ته تقدیرنامه ډالۍ کړو. وروره موفقیت غواړم، خوشحالي دې غواړم، ښه ژوند ولري، کور م آباد ښه ژوند ولري درانه او په خپله لاره کې کومه تعقیب کړې ده دوام ورته ورکړي، تر څو په زړونو کې ځای پیدا کړي. نو ستا ستاینه د قدر وړ دي. ډېره مننه. زه تاسو ټولو ښاغلو مشرانو او کشرانو نه مننه کوم. تکلیف مو ویستل ته راغلي یاستئ. د غونډې نه لږ وروسته که په هغه ځای کې کېناستو نو تاسو چې دومره قرباني ورکړله زما چې یو څه زده هغه به ستاسو سره رقم انشاءالله ساعت به به سره تېر شي. صحیح ده که نه؟ ډېره مننه صاحب، ډېره مننه. دا چې زموږ د افغانانو کلتوري ټولنې لخوا تراب صاحب ته د ګلونو یو دستار وړل شوې ده، نو د ښاغلي ډګروال صاحب احمدشیر صافي ته هیله کېږي چې راشي او دغه ډالۍ تراب صاحب ته په خپل لاسونو ورکړي. ورونو ګلان دي، وایي خدای دې ګل که خو مګر عمر ته ګل نه. زه به تراب صاحب ته وایم الله تعالی دې له زر کال عمر درکړي. موږ در باندې ویاړو، افغانان در باندې ویاړي، خاوره در باندې ویاړي، افغان ملت در باندې ویاړي. او دا ستا ژوند زموږ لپاره یوه ډالۍ ده. خدای تعالی تعالی ښه صحت درکړي. دغه زموږ ناچیزه تحفه به تاسو قبوله کړئ. ما سره داسې ټکي نشته چې زه تاسو نه مننه وکړم، ځکه هر یو پاڅېدی خبرې مو وکړلې. نو زه داسې یو سړی یم چې لږ ښه راسره څوک وکړي د هغې قیمت او قدر تر عمره نه شو پوره کولی. نو تاسې په دونه نابلدتیا کې هر یو پاڅېدی خبرې مو وکړي. سپېڅلی صاحب تاسې ټول نو ما سره یو دغه شته دی چې تر څو د ناستې زموږ او ستاسو شروع کېږي زه به تاسې باندې د هارمونیې سره خپل یو شعر دلته واورم چې دا ماحول لږ بدل شي. صحیح ده که نه؟ صحیح ده. ډېره مننه. صحیح ده.